افغان ځواکونو تازه چیرته او څنګه پاکستانیان او طالبان وژلي؟ تازه یې چیرته هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي دي؟ جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې 2 پاکستاني ترهګر وژلي دي. افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هلمند ولایت په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 40 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په وژل شوو کې طالبانو کې 2 پاکستاني ترهګرو چې د طالبانو په ډلو کې له افغان ځواکونو سره جنګېدل. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې د زابل د امنیې قومندانۍ ویان صحیح نیوز ته ویلي دي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو د لیزري قطي قومندانان بریالی مشهور په حنفي او ګلشاه منصور په منصوري وژلي دي. بلخوا افغان ځواکونو د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ په رباط نهل سیمه کې د طالبانو پر یو موټر بم او د یادې ډلې پر یو ټولي هوایي برید ترسره کړی دی چې په پایله کې 50 طالبان وژلي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په یاد برید کې د طالبانو موټر بم، ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی چې 19 تنې وژلي دي او 3 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو نن سهار د غزني ولایت په شلګر ولسوالۍ کې هم پر طالبانو ډیر سخت برید ترسره کړی دی چې په پایله کې د یادې ډلې مهم قومندان عبدالمنان شهید خیل له 7 نورو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی. نوموړی قومندان د محمد کریم زوی د شلګر ولسوالۍ د علیزوی کلي اوسیدونکی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.